دغه سیالۍ چې د 11 کورنۍ او بهرني ټیمونو ترمنځ ترسره شوې وې نن له 12 ورځو وروسته د سرپل د ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د وزلو بېنیزه وهنې او سیمه ییزو ورزشونو فدراسیون مسؤلینو د سوداګرو مالي ملاتړونو څخه د مننې ترڅنګ د هیواد ملي سوداګر کمال نبیزاده لخوا یو ډالۍ شوی موټر د دغه لوبې مرکزی لوبڅار ته وسپاره. ما یک تشکری خاص از تجار ملی و بین المللی خود میکنیم که سید کمال نبیزاده است و بسیار دوست عزیزی ماست که همیشه ما صدا کردیم، صدای ما را در زمین نمانده. ایره به تو مقام میتیم که همی کلی 11 تیم رهبری کرده و فیصله کرده بریش داور مرکزی با ابراهیم ترکمن و داورای عزیز ما را تقدیم میکنیم که همیشه دم فدراسیون با پیش داورای عزیز ما باشه. تشکر از شرکت کمال نبیزاده، یک موتر در جایزه مانده بود، در ما توپه دادن. تشکر میکنیم، بسیار زیاد سپاسگزاری میکنیم. یو شمېر چاپاندازان او د سیمه ییزو لوبو مینوال هم د سوداګرو مالي همکارۍ د سیالۍ په ډګر کې د لوبغاړو هڅونې لپاره ګټورې بولي. از کمال نبیزاده که واقعا در اسپانسر تورنمنت‌ها موترهای بسیار مدل بالا در جایزه گذاشتن با پهلوانا. ما از همین شرکت‌هایی که حمایت میکنه از کلش نبیزاده از هر کسی که باشه ما از کلی از تشکری میکنیم که همین برنامه را تشویق کردن و کمک کردن. د ترسره کوونکو په وینا څه باندې 100,000 تنو د سیالیو دغه پړاو څخه ننداره کړې چې دغه دودیزې لوبې ته د خلکو پراخې لیوالتیا ښکارندویي کوي.